زره په کورونو کې لمونځ کوي او د هغو کورونه ور وسوځوم. رواه مسلم شریف. لا اله الا الله. هغه څوک چې لمونځ ته د شا کړې ده او د دې ستر عبادت څخه په غفلت کې، آیا ته له دې څه خبر نه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند په وروستیو شیبو کې چې له دې دنیا څخه یې رحلت کو، خپلو امتیانو ته په څه خبرو سره زیات ټینګار کو؟ واوره په دې خبرو یې زیات ټینګار کول. الصلاة وما ملكت ايمانكم. د لمانځه ادا کول، د لمانځه په ادا کولو او له مزدورانو سره د ښې روي خیال ساتئ. ابو داود ابن ماجه. هغه څوک چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی ځان ګڼي، آیا ته په دې خبرې چې نبی علیه السلام د مرض الوفات په وخت کې چې د ډېر درد شدت ورته پیدا شو او څو وارې د دغه درد له وجې بېهوښه شو، په بیا هم په ډېر مشکل او ستونزې سره یې د اوداسو اوبه طلب کړې او بالاخره یې اودس وکړ. له هغه وروسته پر حضرت عباس او بل صحابي رضی الله تعالی عنهما باندې په تکیه کولو سره مسجد ته ولاړ، په داسې حال کې چې پښې مبارکې پر ځمکه سمې نشوې لګولی. هو مسجد ته په رسېدو سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امر سره لمونځ ورکړ او نبی علیه السلام هم پکې شریک شو. متفق علیه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مایان په دریابو کې، مرغان تل په نغمو کې، وحشیان خپلو. ګرانه دا بل حدیث ته پام شه چې په دې کې درته څه پیغام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. سبحان الله العظيم. څوک چې څلوېښت ورځې په اخلاص سره داسې لمونځ وکړي چې تکبیر اوله ځینې فوت نشي، نو هغه ته دوه براءته حاصلېږي، یو د جهنم د اور څخه نجات پیدا کوي او دوهم د نفاق څخه خلاصون مومي. رواه ترمذی شریف. مایان په دریابو کې، مرغان تل په نغمو کې، وحشیان خپلو ځنګلو کې، وحشیان خپلو ځنګلو کې. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې ښه اودس وکړي بیا مسجد ته د لمانځه لپاره ولاړ شي، هلته چې ورسېږي خلکو لمونځ کړی وي، جماعت تېر شوی وي، نو الله تعالی ده ته هم د جماعت د لمانځه ثواب ورکوي او د دې ثواب په وجه د هغو خلکو په ثواب کې هیڅ کمی نه راځي چې په جماعت سره یې لمونځ کړی دی. رواه ابو داود شریف. پتنګ په لمبو سوځي، بل مشال دې ثنا وایي. الله 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 الله. اسمان کی ځلان ستوري، سپین هلال دې ثنا وایي. خوش په حال د هغو کسانو چې مطابق د دغه حدیث خپل لمونځونه ادا کوي. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. څوک چې د ماسخوتن لمونځ په جماعت سره ادا کړي داسې دی لکه نیمه شپه چې لمونځ وکړ، او چا چې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړ نو داسې دی لکه ټوله شپه چې عبادت وکړي. رواه مسلم شریف. الله 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 الله. اذان کی پنځه وخت، واحد او لا یزالی، قادری بی مثالی. کسب ګرو مامورونو او هغه بزګرانو چې په کښت او زراعت او باغونو کې مصروفه یاستئ، که درې یا دوه کسان یاستئ او مسجد در څخه لرې وي نو یو مخکې شئ او نور ورپسې ودرېږئ او لمونځ په جماعت سره ادا کړئ، ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: قال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أبو داود. په کوم کلي یا صحرا کې چې درې کسان وي او هلته لمونځ په جماعت سره نه کیږي نو پر هغوی باندې شیطان مسلط کیږي. تاسې خامخا په جماعت سره لمونځ کوئ، ځکه چې یوازې بیل شوی فصل یې وخوري او د خلکو لیوه شیطان دی. خاوند دستر جلالی، واحد او لا یزالی، قادری بی مثالی. خاوند دستر جلالی، خاوند دستر جلالی.
په بل مبارک حدیث کې راځي چې وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. کله چې یو چوپان د غره یا ځنګل په بیخ کې اذان وکړي او لمونځ وکړي نو الله تعالی د دې څخه ډیر راضي کیږي او په تعجب او تفاخر سره ملائکو ته وایي چې وګورئ زما بنده اذان کوي او لمونځ کوي دا ټول زما د ویرې له امله کوي ما و دې بنده ته مغفرت کړې ده او جنت ته داخلوم. مشکات شریف. معصومی فرشتی دلول کمال دی سناوائی اللہ 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 اللہ. اے مسلمان اورورا پور د شدا هور وکړه چې نور بخپل منځونه په کور کې نه کوم بلکې په مسجد کې به کوم ځکه چې د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه یو سړي پوښتنه وکړه چې یو سړی د ورځې ټوله ورځ روژه نیولې وي او ټوله شپه نفلونه وکړي لیکن د جمع لمانځه او جماعت ته نه حاضرېږي د دې څه حکم دی؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل چې دا سړی جهنمي دی. رواه ترمذي شریف. معصومی فرشتی دلول کمال دی سناوائی اللہ 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 اللہ. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. یا الله هغه نارینه او ښځې چې خپل منځونه په خشوع او خضوع سره ادا کوي یعنی په کاهلۍ تنبلۍ سره یې نه کوي او خپل منځ ته متوجه وي. یا الله هغوی کوم قسم خلک دي چې په شوق او مینه سره دغه ستر عبادت په ډیره مینه او په ډیر شوق سره ادا کوي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بشکه کامیابی ته ورسېدل هغه مؤمنان چې په خپل مانځ کې خشوع کوي. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. یا الله یو شمېر خلک لمونځ کول یو تکلیف بولي. آیا د دوی په وینا دغه ستر عبادت یو تکلیف ګڼل کیدی شي؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بشکه لمونځ تکلیف دی لیکن د هغو کسانو په زړونو کې چې خشوع وي هیڅ تکلیف نه دی. خاشعین هغه کسان دي چې د دوی د یقین دی چې بشکه دوی د خپل رب سره په قیامت کې ملاقات کوونکي دي او د مرګ وروسته د هغه په لوري ګرځېدونکي دي. الله هم پناستا پملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. یا الله هغه تجاران چې له خپل منځونو او زکات څخه په غفلت کې دي د هغوی په وړاندې ستا څه حکم دی؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه او د لمانځه له کولو او د زکات له ورکړې څخه نه غافله کوي. هغوی له هغې ورځې ویرېږي چې په هغې کې به د زړونو د اورېدو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي.